د مشرک بچیا په نیک را مدد کېدل د خدای کار دی که د پیر کار دی؟ یو مزیدار مثال درته د یو پیر جلسه وه په دې چوک یادګار باندې. اسې هم دا خبرې تاسو کړي دي، زه پټې خبرې نه کوم، بلکل نه چا نه شرمېږم نه پټه خبره کوم چې شمدید دا عقل مونږ نه الله اغستی دی. په دې چوک یادګار جلسه وه د یو پیر صاحب موټر ولاړو، هغه د پیر موټر چې خو هغه سره شیخان ولاړي، چې شیخان ولاړي نو یو سړي وویلې زه اوس ورسره ولاړ یم، ویلې دا د پیر صاحب موټر دی. نو شیخ ورته وایي چې دا خوله دې ماته کړم. ویل ولې کاکا؟ ویل موټر ولې وی دې کې خو ټر راځي، تولندی شریف وایه، د پیر صاحب موټر دی، تولندی شریف وایه. دا بې وقفتیاګانې مونږ کړي دي، یعنی موټر کې ټر لفظ راځي او پیر صاحب د خدای په نیک را مدد کی. اوس هم شته په دې قبایلو کې چې د هغې مخکې د پیر نه خدای دی په نیک را مدد کا، داسې وکړي په دې دواړو لاسونو، پلانې پیر خدای دی په نیک را مدد، پیرانې پیر خدای دی په نیک را مدد. د مشرک بچیا